د طالبانو حکومت له ترکمنستان سره د انرژۍ درې اړخیزه تړونونه لاسلیک کړل. دغه درې اړخیزه تړونونه 13 ورځ لاسلیک شول. نور جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کابل او ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د افغانستان برېښنا شرکت د ترکمنستان او چالیک کمپنۍ سره د انرژۍ سکتور د ښه والي په هدف درې اړخیزه تړون د لاسلیک کولو خبر ورکړ. د برېښنایي پروژو د کارونو د چټکوالي په هدف د افغانستان برېښنا شرکت او ترکمنستاني پلاوي خبرې د تېرې دوشنبې په ورځ پیل شوې وې چې 13 ورځ پنجشنبه پای ته ورسېدې. د یاد ریاست د معلوماتو په اساس په دغه خبرو کې ټینګار وشو چې د شبرغان د دشت الوان د 1500 کیلو ولټ مزي کار دی ژر تر ژره بشپړه شي ترڅو له ترکمنستان څخه کابل او نورو ولایتونو ته ډاډمنه برېښنا ولېږدول شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پنجشنبه د جنورۍ په 28مه نیټه چې د سلواغې له 9 نیټې سره برابره ده ویلي دا خبرې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل او نن پنجشنبه د نور الجهات سب سټیشن د پراختیا تړون په لاسلیک او د افغانستان ترکمنستان او چالیک کمپنۍ ترمنځ درې اړخیزه پروتوکول په لاسلیک سره لاسلیک شو. د افغانستان برېښنا شرکت پر داسې مهال له ترکمنستان سره د انرژۍ سکتور د ښه والي په هدف د درې اړخیزه تړون د لاسلیک خبر ورکوي چې د تیرو 3 ورځو راپدې خوا افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع شوې ده. برېښنا شرکت ویلي چې د منځنۍ اسیا په سیستم کې د تخنیکي ستونزې رامنځته کېدو له امله له ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان برېښنا پرې شوې ده. یاد شرکت ویلي و چې د یادې ستونزې تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان برېښنا تخنیکي ټیمونو د لومړي ځل لپاره د ترکمنستان برېښنا له کابل سره نښلولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکز کابل کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. خلک وایي چې د ژمي په شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي له ستونزو سره مخ کړي دي. افغانستان دا مهال 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي او همدارنګه د خپلې اړتیا وړ یوازې 10% نوره برېښنا له خپلو داخلي منابعو څخه تولیدوي. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان د 480 میگا واټه برېښنا اخلي چې 300 میگا واټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. د وارداتي برېښنا کې د ستونزو له کبله اوس مهال یوازې له کورنیو سرچینو څخه ګټه اخیستل کېږي چې ټول 490 میگا واټه د نغلو، 22 میگا واټه سروبي، 40 میگا واټه د ماهیپر او 50 میگا واټه د ترخیلو حرارتي دستګاه څخه برابریږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.